د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ. سلامونه او نیکی هیلو مو هر کله کوم د کندوز رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشه په مړم د کندوز رادیو څخه تاسو مهم ورستي خبرونه ده. نن پنځشنبه د قوزیت لندې د اجتماع د ډیسمبر میاشتې 20 منټې سره سمونخري روانه خبري سرویس درته زه سر احمد سایل وړاندې کوم. خو په سر کې هم د سو مهمو خبرونو سره ټکی. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال د سالم لوی لا پرانیست ورسته نن کندوز ولایت ته په سفر راغی. کابل وايي روسیا د افغان حکومت د رزوم ته درناوی لري او ټینګار کوي چې ملګري ملتونه باید د افغان حکومت سره په تفاهم اقدامات وکړي. له 19 کلنو کم عمر افغان لوبډله د درې اړخیزو سیالیو لوبلړۍ کې ګډون کوي. او د اوربند په خبرو کې پراختیا غزا کې جګړه لا پسې پیچلې کیږي. اوس هم بشپړ خبرونه. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال د سالنګ لوی لارې له پرانیستو وروسته نن کندوز ولایت ته په سفر راغی. ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ښاغلی الحاج ملا برادر د سالنګ له پرانیستو وروسته نن د یو سفر په ترڅ کې کندوز ولایت ته راغی او دغه ولایت رهبري سربیره له ملکي او نظامي مسؤلین سره د سپین زر دولتي شرکت د غونډو په تالار کې لیده کاته وکړل. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ښاغلی الحاج ملا برادر لومړی د کندوز والی مولا نثار احمد نصرت سره په داسې حال کې چې د اطلاعات او کلتور رئیس الحاج مطیع الله روحاني، د کرنې او مالدارۍ رئیس الحاج مولوي امان الله حسن، د ولایت مقام د دفتر رئیس مولوي عبدالغفور شهید زوی، د اماراتي نظام او ملکي ادارو مسؤلین سره حضور درلود. له مجاهدینو سره د کندوزي ولسونو له نه ستړي کېدونکې همکاریو څخه مننه وکړه. هغه زیاته کړه چې دغه ولایت ولسونه په 30 کلن اشغال له منځه وړلو په برخه کې له مجاهدینو سره د همکارۍ ترڅنګ ډېر قرباني هم ورکړې چې زه یې لرې ترې د زړه له کومې مننه وکړم. دغه راز اقتصادي مرستیال ملا برادر د سپین زر دولتي شرکت له بېلابېلو برخو څخه هم لیدنه وکړه او په دغه شرکت کې د وروستي له پرمختګونو څخه د مننې ترڅنګ د هېواد د اقتصاد له پیاوړتیا له اړوند مسؤلینو سره د هر راز مرستو ډاډ څرګند کړ. کابل وايي روسیا د افغان حکومت د رزوم ته درناوی لري او ټینګار کوي چې ملګري ملتونه باید د افغان حکومت سره په تفاهم اقدامات وکړي. په دغه کتنه کې د کابل او مسکو پر دوه اړخیزو اړیکو امنیتي مسایل د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ پر ودې او په سیمه ییزو او نړیوالو فورمونو له افغانستان څخه د روسیې پر ملاتړ اړخیزې خبرې وشوې. د کورنۍ چارو وزارت سرپرست په دغه کتنه کې د افغانستان او روسي اړیکې ښې وبللې او ټینګار یې وکړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پلاو لا زیات تګ او راتګ په دوه اړخیزې اړیکو لا پیاوړې کړي. حقانی زیاته کړه چې په افغانستان کې راغلي امنیت او ثبات د روسي په ګډون ټولې سیمې ته په ګټه دي. په ورته وخت کې د روسي د ولسمشر ځانګړي استازي په خپل وار سره د افغانستان د امنیت او ثبات د ټولې سیمې په ګټه وباله او په دې تړاو د افغانستان د حکومت هڅې وستایلې. کابل همدارنګه ویل چې روسیا د افغانستان د حکومت د دریځونو ته درناوی لري او ټینګار کوي چې ملګرو ملتونه باید د افغانستان حکومت سره په تفاهم اقدامات وکړي. د یادونې وړ ده چې د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي په دغه کتنه کې ویل چې هېواد یې غواړي د افغانستان او روسیې ترمنځ د دوه اړخیزې سوداګرۍ کچه لا زیاته کړي. له 19 کلنو کم عمر افغان لوبډله درې اړخیزو سیالیو په لوبلړۍ کې ګډون کوي. له 19 کلنو کم عمر افغان لوبډله به
د روانې ډسمبر میاشتې په 9مه نیټه د سویلي افریقا په کوربه‌توب د یاد هېواد او هندوستان لوبډلو په شتون کې درې اړخیزې سیالۍ په لوبلړۍ کې ګډون وکړي چې راتلونکي کال د 2024 کال د جنوري تر 10مې نیټې پورې به دوام ومومي. درنو اوریدونکو په خبري سرویس کې وسم د هیواد یو بهرنی خبر د اوربند په خبرو کې پراختیا غزه کې جګړه لا پسې پیچلې کېږي. غزه کې د روانې جګړې پر شپږاویمه ورځ ځینې رسنۍ راپور ورکوي چې دغلته یو بل اوربند ټینګښت لپاره هڅې روانې دي او مصر د حماس ډلې له سیاسي مشر اسماعیل هانیه سره په سفر دغه اوربند ټینګښت هلې زیاتې کړې دي. نوموړي ترڅنګ تمه کېږي چې د فلسطین جهاد اسلامي ډلې مشر هم مصر ته ولاړ شي. مخکې تر دې اسرائیلي او قطري چارواکو هم په دې اړه خبرې کړي او ځینې اسرائیلي رسنیو راپور ورکړی چې اسرائیل د اوربند ټینګښت پرته د اسیرانو تبادله غواړي، هغه هڅه چې د حماس غورځنګ نه مني. دغه غورځنګ ویلي دي چې د یو شمېر دایمي اوربند د ټینګېدو په صورت کې به د اسیرانو تبادلې ته غاړه کېږي. دغه راز غزه کې د جګړې پر دوام د دغه تړانګې په بېلابېلو سیمو کې هوایي او ځمکني بریدونه شوي او لسګونه کسان په وژل شوي او ټپیان دي. همدارنګه نن د پنجشنبې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غزې د پریکړې په لیک په اړه رایه اچونه وکړي چې اصلي موخه یې د دغه تړانګه کې د اوربند ټینګښت دی. دغه رایه اچونه د څو ورځو لپاره د دې له امله وځنډول شوه چې د امریکا له لوري د بیا ویټو کېدو له ګواښ سره مخ وه او تمه کېږي چې دا ځل به د امریکا دغه پرېکړه لیک ته مثبته رایه ورکړي. درنو اورېدونکو په خبري سرویس کې راټول شوي مطالب همدومره ول. تر بیا ښه وخت لوی الله مو مل شه. د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ.